تازه او غټ خبر هرات کې د ایران پر کونسلګرۍ غټ برید. په سلامونو مو هرکلی کوم، هیله ده چې روغ جوړ به یئ. هرات کې د ایران پر کونسلګرۍ تازه برید شوی. ایران د خپلو استازو د امنیت د تضمین غوښتنه کړې. په هرات کې یو شمېر احتجاجیانو د ایران پر کونسلګرۍ برید کړی دی. د ځایي رسنیو په تصویرونو کې لیدل کیږي چې د کونسلګرۍ مرکزي دروازې ته اور ورته شوی دی. په ورته مهال ایران په افغانستان کې د خپل سفارت او کونسلګریو د امنیت خوندیتوب غوښتنه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیب زاده په دې هکله وایي د افغانستان په هرات او نورو ښارونو کې باید د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت او استازیو لپاره په خوندي چاپیریال کې د فعالیت زمینه برابره شي او امنیت یې بشپړ ډول خوندي وساتل شي. بل لور ته په هغه ویډیوګانو کلیپونو کې چې پر خواله رسنیو خپاره شوي معترضین لیدل کېږي چې د طالبانو له هوایي ډزو وروسته تیت او پرک شي او د کونسلګرۍ ودانۍ ته ننوځي. تر اوسه په هرات کې د ایران پر کونسلګرۍ د برید لامل معلوم نه دی. په دا وروستیو کې پر خواله رسنیو داسې ویډیوګانې او کلیپونه خپاره شوي دي چې په ایران کې افغان کډوالو سره د ځینو کسانو زور زیاتی ښیي. په خواله رسنیو د ویډیوګانو کلیپونو ته پراخ غبرګونونه شوي دي. ایرانی چارواکي وایي دا ویډیوګانې او کلیپونه په ایران پورې تړاو نه لري او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي د ایران په هکله د ویر یا افغانستان په هکله د ویرې رامنځته کولو لپاره دا ډول تصویرونه خپریږي. تېره ورځ پلازمینه کابل کې هم د ایران سفارت مخ ته احتجاجي غونډه وشوه. د غونډې ګډونوالو له ملګرو ملتونو غوښتل چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند په تړاو ویډیویي کلیپونه ارزونه وکړي.